سلامونه ګرانو دوستانو. په دې ویډیو کې غواړم د پروژو د ارتباطاتو د مدیریت په اړه درسره خبرې وکړم. لومړی باید په دې پوه شو چې ولې ارتباطات دومره مهم دي. د پروژې د بریالیتوب ډیره برخه په دې پورې تړلې ده چې د ټیم غړي، مدیران او ښکیل اړخونه څرنګه له یو بل سره خبرې او همغږي ترسره کوي. لکه د پروژې د کیفیت مدیریت، د پروژې د ارتباطاتو مدیریت هم درې پروسې لري. اول، د ارتباطاتو د مدیریت لپاره د پلان جوړول. په دې برخه کې موږ له مخکې پلان کوو چې څنګه، په کوم وخت او د کومو وسیلو له لارې به اړیکې وساتو. مثلا آیا موږ به د ایمیل له لارې خبرې کوو، غونډې به کوو، که ځانګړي راپورونه سره جوړو. دوهم، د ارتباطاتو مدیریت دی. دا برخه عملی ده، یعنی کله چې پروژه روانه وي موږ باید ډاډ ترلاسه کړو چې معلومات په وخت سره شریک سي، هر څوک پوه سي چې څه روان دي او ستونزې په سمه توګه سره راپور سي. دریم، په ارتباطاتو باندې نظارت کول دی. دا وروستی ګام دی. دلته موږ ګورو چې زموږ د اړیکو بهیر څومره اغیزناک دی. که چیرې کومه ستونزه وي، لکه د معلوماتو ځنډ، غلط فهمي یا د ټیم د غړو نه همغږي، نو باید اصلاحات پکې راوړو. په پای کې کولای شو ووایو چې د پروژې د بریا لپاره اړیکې لکه په بدن کې وینه ده. که اړیکې ودرېږي، پروژه هم له ستونزو سره مخ کېږي. مننه ستاسو له توجه څخه.